د اسلام آباد د میوې او سبزي منډۍ له هغه راهیسې چې د تورخم دروازه تړل سوې دلته د اکثره میوو او سبزیو بیې لوړې سوي دي. دلته پیرودونکي او پلورونکي ټول د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دلته رومیان بیخي شته نه، بیخي نه موندل کیږي، هر څه ګران شو. خبر نه یو د حکومتي پلاوي په څیر دغه هم نه پیدا کیږي. که په ځینو هټیو کې شته نو 1 کیلو یې په 1500 کلداري پیدا کیږي. په منډۍ کې د ګرانۍ حالت تاسو ته ښه معلوم دی. د یو څیز قیمت به څه درښیو تاسو ته. دلته بیې له اسمان سره خبرې کوي او د غریبانو له وسه ډیر لرې دي. قیمتونه خو دوی د کامرې مخې ته یو وایي خو وروسته بیا بل قیمت وي. هسې بیه 300 وایي. هیڅ ډول ارزاني نشته. کله چې چارواکي یا کمروال راځي نو دوی ورته لږ قیمت وایي. زما په فکر دغه ګراني د سیلاب او د افغانستان د پولې د تړل کېدو له امله دلته بحران دی، خو دوی بیا نور پسې زیات کړی دی. بحران تو پیدا ہوا ہے لیکن انہوں نے زیادہ بحران پیدا کیا ہوا ہے. په دې منډۍ کې د میوې او سبزیو سوداګر بیا وایي د تورخم له تړل کېدو سره میوې او سبزی نه راځي او چې له نورو سیمو ورته راځي د هغوی بیا بیې لوړې سوي دي. د دوی په خبره دوی هم مجبور دي چې په همهغه لوړه بیه یې وپلوري. پهله 900 روپۍ کیلو، 1500 روپۍ کیلو چېرته څه ریټ و چېرته. اوس ښه ټماټر په 300 روپۍ کیلو دی، کمزوري ټماټر په 250 روپۍ کیلو دی. دا اوس لارې لږې ډېرې کولاوې شو ځکه چې ارزان شو. دا اوس لږې ډېرې لارې کولاوې شو، چمن باډر باندې لږې لارې کولاوه شوې د وجې ارزان شو، کنې ټماټر ګران و. دا د افغانستان نه راځي، د ایران نه راځي، د سواد نه راځي. بیروزګاري خلک خیر ته کېنه ولا بیروزګاري څه شي ته وایي پوه شوې. باډرو د وجې نه چې دی وروره دلته چې دی دا مزدور طبقه هم ټول خیر ته کېناستله. دا کم چې دلته مالې ته او دا کوڅو ته فروټ وړي کم شی چې په 100 روپۍ دی هغه د باډر بندېدو د وجې نه 500-700 روپۍ کیلو ته لاړو. انګور دلته په 200-250 روپۍ کیلو باډر بند شوی دی، اوس 1000 روپۍ کیلو. انار دلته 200-250 روپۍ کیلو. انار باډر بندېدو نه وجې نه 1000 روپۍ کیلو شو. دلته هر یو شیز په منډۍ کې هر یو شیز ختم شوی دی او غریب سړی چې دی هغه تباه دی. د چا له څه زور دی او دی خو په کور پوره دی او زمونږ دا کم غریب طبقه چې څومره ده دا ټول مهنګایي د لاسه ټوله لاړه تباه او برباد شوه. دلته د میوو او سبزیو سوداګر وایي هر وخت چې د تورخم دروازه تړل کیږي سمدستي یې بیې پورته کیږي او بیا چې څومره ناوخته یا د دروازه خلاصیږي هغومره زیات د دوی د روزګار له درېدو سره سره ولس ته هم هر څه په 2 یا 3 چنده زیاته بیه وررسیږي.